مولانا فضل الرحمن ښایي راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې ښایي راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیره اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بېباورۍ فضا ختمول ده. هغه زیاته کړې موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخې ته کیږدو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بېباورۍ فضا رامنځته کول کیږي انشاءالله دا به ماتوو. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام یو مخکښ مفتي کفایت الله د ډسمبر پر 28مه مشال راډیو ته ویلي و چې مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د بیا اسناده افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعاتو غږیږي. نوموړي زیاته کړې وه چې د جمعیت د مشر د سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او داعش وسلوالو ډلو په اړه هم د خبرو اترو امکان دی. دا تر هغه وروسته ده چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو سرظافیر د ډسمبر پر 14مه مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. که تاسو هم د دې په ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.